من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. نن به موږ وینډوز شروع کړو. وینډوز یو سیسټم سافټویر دی چې د کمپیوټر هارډویر چلوي. وینډوز په نوم یادیږي. دا خپله دا وینډوز چې دا په څلورو بخشو ویشل شوی ده. هغه څلور بخشونه یا پروګرامونه دا دي: نوټ پاد، ورډ پاد، ایم اس پینټ او کنټرول پینل. نو موږ چې دا اول به له نوټ پاد نه شروع کړو. که چېرې دلته موږ وینډو پلس آر وکړو نو موږ ته به رن خلاص کړي. دلته موږ نوټ پاد ولیکو، انټر یا اوکې ورته وکړو نو موږ ته به د نوټ پاد صفحه خلاصه کړي. داسې دا اوس د نوټ پاد صفحه ده. دې ته سکرول بار وایي، دې ته سټیټس بار وایي او دې ته مینو بار وایي. دلته موږ په نوټ پاد کې متن هم لیکلی سو. نو فایل مینو نه به شروع کړو. نیو ټاب د دې لپاره نه کولی سو موږ یو نوی ټاب راولو او د نوي ټاب شارټ کټس دا کنټرول and وګوره موږ سره اوس دوه ټابه سوې، یو دا سوه یوه هغه او نیو وینډو. هلته موږ یوه ټاب راویستل، اوس موږ ځان ته یو نوی وینډو راولو. اوس موږ سره ګوره دوه وینډو سوې، یوه دا سوه او یوه دا. بیا له دې لاره هم کولی سو تاسې نوی وینډو راولئ، ټاب راولئ. دا به بېرته کلوز کړو او بل موږ سره دا اوپن. چېرې موږ دلته راسو دغه متن موږ ولیکه، دا په ډیسکټاپ کې صاف کړو. اوس موږ مثلا دا هم کلوز کړی. یو ورځ راغلو نوټ پاد ته، موږ وغواړو خپل معلومات موږ سیف کړي هغه را خلاص کړو نوټ پاد ته. نو موږ ځو فایل ته، اوپن یا کنټرول او وهو، همغه فایل سلیکټ اوپن وهو. ګوره همغه فایل موږ ته را خلاص کړ. او بل موږ سره دا سیو لکه د اوس موږ سیو وکړو. که چېرې دغه معلومات د تا لږ زر مهم دي، که غواړې په دغه معلوماتو په راتلونکي وخت کې لاسرسی ورته ولرې یا راخلاصه کړې نو ته فایل ته ځې، سیو وخېتې په کمپیوټر کې بیا ثبت کولی سې. او بل موږ سره دا سیو اس. دغه ما صاف کړ. دغه ځای د دغه جي نوم او ځای مې غلط ثبت کړ. په هغه ځای کې ما نه غوښتل، په هغه نوم مې نه غوښتل ثبت یې کړم. اوس یې زه غواړم په مختلف نوم په مختلف ځای کې ثبت کړم، نو زه د سیو اس له لارې نه کولی شم. اوس ګوره موږ یو مختلف ځای ورته انتخابوو یا بل ځای، او دلته یو بل نوم ورته انتخابوو. ګوره تر اوسنی هم شته. دلته مو ورته ورکوو سیکنډ ون. داسې وینډوز ته لاړ شو، سره موږ سره دوه سول. دا و فایل منو کې سیو اس. د سیو اس نه کولی شو تاسو دا ټول ثبت کړي. دا ټول متن تاسې لیکلی ده. پیج سټاپ دلته موږ سره د ورقې سیټینګ ده. د دغې ورقې یا لیتر سایز څومره وي، A4 چې ده، A4 وي، A5 وي. دغه A4 چې ده دا خلک سره ډېر استعمالوي. او تا ورقه عمودي وي که افقي وي، د ورقې چار چوکاټ نه متن څومره لرې وي. اوس تاسې دغه چې ته وګورئ، تاسو ته ښکاري. که زه اوس له ښي خوا نه 0 کړم، وګوره متن څومره نږدې سو. که زه له پاس نه کم کړم، څومره متن ورنږدې سو پاس خط ته. او که بېرته یو کړمه نو بېرته به لږ زره متن له مرجع نه کښته راسي. او دلته په هیډر دلته په دغه ځای کې چې درته ولیکل سي او په فوټر کې دا فایل کې پیج سټاپ. او بل موږ سره دا پرنټ. د دې نه موږ کولی سو دا چاپ هم کړو. دغه موږ متن څه لیکلی ده، دلته راځو پرنټ وښو. دلته ته خپل سیده پرنټر انتخابوئ، پیج رینج دغه ټولې ورقې تا ته پرنټ کړي، کوم سلیکشن کومه دې سلیکټ کړې وي او څو کاپیانې لاندې هغې نه ورقې وباسئ. له دې لارې نه هم کولی سي دا ډېرې او کمې کړئ. لکه مثلا غواړم ما ورته دې یوه وباسي او همداسې نور. او بل موږ سره دا کلوز ټاب. که چېرې موږ دلته لاړ شو، دلته فایل مینو ته نیو ټاب هم راوسته. دغه په کار نه ده، غواړو بېرته یې کلوز کړو نو موږ فایل مینو ته راځو، کلوز ټاب وښو. اوس که
وغواړو موږ دغه وینډو راوستله، دلته فایل ته لاړ شو، نیو وینډو. که موږ وغواړو دغه ټوله وینډو اوس کلوز کړو، هلته خو موږ ټاب کلوز کوله، اوس ټوله وینډو کلوز کوو. کلوز وینډو چې وکړو، وګوره اوس موږ یوه وینډو لرو. او بل موږ سره دا اکزیټ له دې لارې موږ کولی شو دغه د نوټ پیډ صفحه کلوز کړو. له دې لارې نه موږ هم کولی شو، او چیرې موږ دلته هم راسو له دې لارې نه هم کولی شو. دا وه د ایډیټ د فایل منو. اوس به راسو د ایډیټ منو ته. دلته به موږ متن ولیکو. دا متن موږ لیکلی ده. دلته فایل منو کې اول موږ سره ده انډو. دغه نه په خطایي کې ډیلیټ شو. نو که غواړم بېرته یې راولمه، نو زه ایډیټ منو ته ځم، انډو وښم. ګوره بېرته راغی. او بل موږ سره ده کټ. که چیرې موږ دغه متن لیکلی وي، که غواړو دغه ځای نه قطع کړو، دلته یې راولو، نو موږ ایډیټ ته ځو، کټ وښو. په هر ځای کې چې غواړم موږ ځای کې کلیک کوو، بیا ایډیټ منو ته ځو، بیا پیسټ وښو. ګوره موږ له هغه ځای نه دلته راوسته. دا و کټ. او بل موږ سره ده کاپي. موږ یې غواړو دلته دې هم وي او دلته دې هم راسي، نو موږ بیا دا د کاپي له لارې نه کولی شو. اول یې سلیکټو، ایډیټ، کاپي، هر ځای کې چې غواړم هغه ځای کې کلیک کوو او پیسټ. ګوره هلته هم پاتې شو او دلته هم راغی. دا و ایډیټ او کټ، انډو، کټ، کاپي او پیسټ. هر متن چې تاسې کاپي کړی یا کټ کړی نه وي، که هر ځای کې تاسې کلیک کړی وي، که غواړئ هلته درته راولئ، نو تاسې بیا د پیسټ لار نه کولی شئ. ډیلیټ په کار مې نه ده، غواړم دغه متن له منځه بوځم. ګوره بېرته ډیلیټ شو. بېرته به دغه متن کنټرول زی یا انډو به وکړو، نو بېرته به متن راسي. او بل موږ سره ده سرچ وذ بینګ. دلته موږ سره ده د وینډوز. موږ اوس نه پوهېږو دا وینډوز چې دا د وینډوز په باره کې معلومات غواړو، ویډیوګانې غواړو، نو موږ چیرې موږ انټرنیټ وي، ایډیټ منو ته ځو، سرچ بیفاین وذ بینګ. اوس دا موږ ته د انټرنیټ په صفحه کې همدغه سرچ کوي، بیا دلته موږ ته معلومات درکوي. دلته موږ ویډیوګانې هم د وینډوز په باره کې کتلی شو. دلته ایمیجز ته هم ځو. داسې دا د وینډوز په باره کې معلومات دي. دا و ډیفاین وذ بینګ. او بل موږ سره دا فایند. ما سره دلته وینډوز ده. وینډوز کې ما سره او اس ورک ده. نه او ډبلیو ورک ده. انټر وکړم، ما ته او ډبلیو سلیکټ کړه. ما ته په وینډوز کې آی ډبلیو آی ورک ده. انټر وکړم، ما ته ډبلیو آی سلیکټ یا پیدا کړه. اوس خو باید تاسې زر پیدا کړئ، خو که چیرې تاسو سره ډېر متن وي، نو تاسو نه بیا ډېر وخت نیسي. فاین نیکسټ. دلته به موږ راسو، دلته به موږ یو بل های ولیکو. موږ دلته راسو، فایند وښو، های. دغه موږ ته اوس سلیکټ کړو. که غواړو دغه های ته راسو، دغه موږ ته پیدا کړي، نو موږ فایند نیکسټ ولیکو. ګوره دا بل های ته راغی. فایند پریویوز. که چیرې دلته موږ فایند نیکسټ وکړو، که غواړو بېرته شاتنۍ ته لاړ شو، نو فایند پریویوز وښو، بېرته شاتنۍ ته راغی. او ریپلیس دلته راسو. زه د های په ځای غواړم هیلو دې ما ته راسي. ریپلیس آل ټول های چې دا په هیلو تغیر کړي، او کوم یو تا سلیکټ کړی ده. زه به ورته وایم کوم یو چې ما سلیکټ کړی ده. وګوره هیلو یې چې په های تغیر کړه، او که غواړم دغه هم وکړم، نو بیا هم ریپلیس وکړم. ګوره اوکې یم، هیلو او های یم په هیلو تغیر کړ. او بل موږ سره دا ګوټو غواړو موږ دلته پنځم لاین ته لاړ شو، شپږم ته، هر لاین ته چې لاړ شو، دلته موږ نمبر ورته لیکو. او بل موږ سره دا سلیکټ آل، دلته راسو، سلیکټ آل تا ته ټول متن انتخابوي. ډیټ اینډ ټایم غواړو خپل صفحې ته تاریخ راولې، نو ته د ډیټ او ټایم له لارې نه کولی شې. او بل موږ سره دا فونټ، دلته موږ سره د فونټ سیټینګ ده. دلته سایز څومره وي، سټایل څه ته وي، دلته موږ سره دا د فونټ سیټینګونه دي. دلته به بېرته اسکیپ وښو. دلته به دا بېرته کلوز کړو، وینډوز ډي، وینډوز آر، نوټ پیډ، انټر. بېرته به اوس موږ ته نوټ پیډ خلاص کړي.
دا په ایډیټ منو کې د فونټ سیټینګ یعنې اوس به راسو د ویو منو ته. ویو چې ده دغه تا ته دغه صفحه څخه ته ښکاره سي. دلته اوس موږ سره د دې سیټینګ ده زوم صفحه تا ته رانږدې سي که نه سي. ګوره موږ سره زوم ان ته لاړ شو. ګوره موږ ته صفحه رانږدې سو. دلته موږ سره ښه 120 زوم ده. زوم اوټ غواړو بېرته شاته کړو نو بېرته به زوم اوټ وښو. او بل موږ سره ده ریسټور ډیفولټ زوم. وګورئ موږ سره اوس 110 ده غواړو 100 ته یې واړوو یا ډېره کړې مو هم کوي 110 نه بیا زوم ریسټور ډیفولټ زوم وښو نو موږ ته به 100 زوم کېږي. دا و زوم کې ده. او بل موږ سره دا سټیټس بار وي که نه وي. که چېرې موږ دلته هغه کړو چک مارک کړو دغه سټیټس بار دلته تاسو ته ښیي دا وینډوز ده زوم څومره ده څو جملې دي دغه غواړي یي که نه وي. که غواړي دلته چک مارک کوئ که غواړي چک نه یې ګوره دلته ورک سو. که غواړم بېرته یې راولمه نو زه دلته ځم سټیټس بار چک مارک کومه بېرته راغی. او بل موږ سره دا ورډ راپ یي که نه وي. د ورډ راپ د دې معنا ده که زه چېرې اوس دلته متن لیکم تاسې خپله ورته وګورئ کنټرول A کنټرول C کنټرول V کنټرول V. اوس دلته دا متن زه لیکم. ګوره څومره چې زه متن لیکمه همداسې ښي خواته ځي. ګوره لاندې بل لاین نه جوړېږي. خو که چېرې زه داسې نه غواړمه داسې نه وي دلته زه خط ولیکمه دلته تر ده چې ورسېږي بل لاین شروع سي. غواړمه دغسې وي نو زه ویو مینو ته ځم راپ چک مارک کوم ورډ راپ. که چېرې اوس زه اوس متن لیکم تاسې اوس ګورئ بل لاین شروع سو همداسې نور لاینونه شروع کېږي. ګوره داسې خط همداسې ښي خواته نه ځي دغه تر اخره چې ورسېږي د وینډو ته یو بل لاین شروع کېږي. دا ومینو کې د ورډ راپ. ډېره مننه دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترېنه ګټه او فایده واخلي. او که چېرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورې ویډیوګانې هم له تاسو څخه پاتې نه سي. والسلام.